او دغه زور خو په مور خوشحاله یم یا طفل یې چې خدای دغه مخکې پرېږدي مې ما نه دې پرېږدو د خبریال خیریه بنسټ ډیرو درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ جوړ بیاست. موږ پروژه مبارکه کې بیلابیل ګڼ پروګرامونه درلودل. اوس دغه کورنۍ ته راغلي یو، هغې کورنۍ ته چې پروژه مبارکه کې موږ له تاسو سره وضعیت شریک کړی او د کورنۍ حال چې څه وضعیت ته په دې کورنۍ کې څه تیریږي. کله چې مو تاسو سره هغه ویډیو شریکه کړی دغې کورنۍ له هغه نه وروسته ځینو هیوادوالو ورته مرستې راولېږلې. د تاسې مرستې مو بیا هم تر دغې کورنۍ پورې راورسولې. نن ورته راغلي یو، د تیر په څیر مو یوه اندازه خوراکي مواد ورته راخیستي دي چې شاوخوا 10,000 پاکستاني کلدارې یا 15,000 معادل افغانۍ لګښت ورباندې راغلی ده او 15,000 افغانۍ معادل به دوی ته نغدې سپارو. د دغې کورنۍ لپاره او په لومړي سر کې موږ همدا ډول یو کیټ راوړی و د خوراکي موادو چې 12 کلمه موادو پکې، او له هغه نه راوروسته په اختر کې یو ورور یې غوښتنه کړې وه چې د دوی د ماشومانو لپاره د اختر توکي، کالي او بوټونه او خولۍ او دغه څه ورته واخلي. 10,000 روپۍ راته لېږلې وې، په هغه باندې مو هغه د دغې کورنۍ لپاره د ماشومانو لپاره د اختر کالي او شی واخیستل. او مور یې څو روپۍ نورې نغدې درکړې وې؟ 12,000 کلدارې وې. 12,000 نغدې کلدارې ورکړې وې چې تقریبا 14,000 شاوخوا معادل افغانۍ کېږي. دا مو هماغه وخت ورته سپارلې وې. دغه پاتې وې، په یوه اندازه مو خوراکي مواد ورته واخیستل او په یوه اندازه مو نغدې ورته وسپارلې. دغه تاسې مرستې وې چې دغې کورنۍ ته مو راورسولې او دوی ته مو وسپارلې. انشاءالله موږ هڅه کوو چې ستاسې مرستې په پوره شفاف ډول تر مستحقو او اړمنو کسانو پورې ورسوو. موخه مو دا ده چې په هغه سیمه کې چې موږ فعالیت لرو تر ډیره د بېوزلۍ د ګراف په راټیټولو کې همکاري او مرسته وکړو. هغه ساورې تاسې راوړو راغوراسته هغه شی اوس ختم ښه. اوس هغه د تاسې بیا نور ته په څه باندې مصروف یې؟ څه کوې ته؟ موږ سبق یا څه نه کار نه کوې؟ یا کور ته ګټه وټه له کومه لارې راځي، له څه طریقه راځي؟ دغه مخکې موږ ورور راسره و، هغه به 100 روپۍ راکولې، هغه به بیا اوس هغه ولاړ. ښه. اوس یو ورور درنه جلا سوی د تاسې کور څوک ساتي؟ د مصارف څوک پوره کوي؟ دغه مخکې به مې موږ په شفاخانه کې کار خاله به وله. ښه. اوس یې هغه پرېښوله، هغه وظیفه یې هم پرېښې ده؟ موفقه سوله. او هغه ده بیا راغوراسې تاسې یو شی راوړی. اوس کور ته هېڅ ګټه نه راځي د هېڅ چا له طرف نه هم؟ تاسې خپله ګټه نه کوئ؟ یا ښه. پلار مو په څه وضعیت کې د مخکې مریض و، ګذر وهلی و؟ ګذر وهلی، اوس هم را مریض دغه ګذر. قدرمنو لیدونکو، د دغې کورنۍ مسؤلیت چې مخکې هم ورله غاړې وه، اوس یې هم مسؤلیت ټوله سرپرستي دا خپله په غاړه وړي. خاوند یې ناروغ ده او په بستر پروت ده، ټول مسؤلیت یې دې له غاړې ده. مور یې کله چې موږ تاسو ته رالو یوه اندازه خوراکي مواد مو درته راوړل، اوس وضعیت څه ډول ده؟ تر اوسه پورې څنګه وه گزاره؟ تر اوسه پورې مې ورور هغه تاسې خوراکي مواد ته ګزاره کوله. ښه. بله ورځ خدای د شپې نه ده دا ماشومان مې ټول دغه ویده شولو، نه مې لرګي کور کې اوسي، اور مې پرې بل کړی وای او چای پخ کړی وای، نه مې په ډبه کې ګاز و. خاوند مې هغه د دغه پروت نه زیارت نه تم د یوې خوا اوس هم نه ده، دغه یې راته پروت په جای. تا ما ته اوله ورځ زنګ وکړ چې ماشومانو مې هېڅ نه لرل خوراک لپاره، او بیا مې بالاخره دوی ته چای او ډوډۍ وچه ورکړه او دوی ورباندې ویده شول. هغه مې دغه کارتنې مې راټولې کړې راکړې چې هغه اور مې پرې بل کړو، شین چای مې ورته پوخ کړو، هغه مې ورکړو. 2 ورځې دې پرې وشیم څه که نه وکړ. او دا دومره وخت مخکې تاسې رالاستئ خوراکي مواد پرې هغه موږ ګزاره پرې کوله. هغه اوس راختم شو، د یوې خوا مخه مې مچې نه لرله، بېرته مې تا ته زنګ ووهه. مشکل نه لري انشاءالله مورې. موږ
موږ بنسټ دغه لپاره چې په سیمه کې داسې غربت ځپلو ته چې هېڅ وجه نه لري هغوی ته رسیدګي وکړی سو او موږ به تاسو سره دوامداره په اړیکه کې یو هر وخت چې مو خوراکي موادو ته اړتیا درلودله تاسو کولی شئ موږ سره تماس ونیسئ موږ سره اړیکه کې سئ انشاءالله دوامداره تر هغه وخته پورې چې تاسو یوه بله چاره اوسي تاسو یو بل مدرک پیدا کړئ تاسو د عایداتي یوه بله سرچینه یوه وظیفه څه پیدا کړئ تر هغه وخته پورې به انشاءالله لیدونکو موږ تاسو ته هم ډاډ درکوو چې د دغې کورنۍ مصارف به ټول زموږ په غاړه وي او موږ به یې دوامداره څارو هر وخت به کوشش کوو چې دغې کورنۍ ته رسیدګي وکړو داسې لسګونه نورې کورنۍ دي چې موږ ورسره په اړیکه کې یو او تل مو نه دي هیر کړي کله هم که اړتیا پیدا سي ډېره جدي وي چې هغوی د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخ وي او سرپرست څوک ونه لري عایداتي نورې منبع او سرچینې ونه لري موږ ورته رسیدګي کوو انشاءالله د دغې کورنۍ په باره کې هم تاسو ته ډاډ درکوو دا چې تاسو له موږ سره همکار یاستئ موږ به له داسې کورنیو سره دوامداره یعنی دایمي همکاري ته اماده یو همکاري به ورسره کوو دغه یو 50,000 معادل 10,000 کلدارې دي 50,000 معادل افغانۍ دي چې په دغه باندې تاسو ګزاره کوئ روغ رنځور پیشیزي هغوی ته به یې کاروئ صحیح ده مورې خاوند منظر نن ولې نه وړي زیارت ته ولې دوا نه دغه ماشومان خدای مریضان هغه د شفخانې چې مې دوا ورسره واخلي هغه دوا ورکړم نه ورسره کېږي نه دغه یې راته پراته وي دومره وس یې نه چې بیا د دغه ته یوسم شخصي ته یوسم بالکل سمه ده ماشومه د لمر ته ده تاسې لاړې سئ قدرمنو لیدونکو لکه مخکې چې مې وویل دا چې تاسې له موږ سره همکار یاست موږ به د داسې غربت ځپلو خلکو لاسنیوی کوو تاسې خپلې مرستې خپل زکاتونه خپل خیراتونه خبریال خیریه بنسټ ته ولېږئ موږ ډاډ درکوو چې ستاسې رالېږلې مرستې به په پوره شفاف ډول باندې تر دا ډول مستحقو او اړمنو کورنیو پورې رسوو څه حال ده کاکا ښه یې کاکا جانه جوړ یې بخیر یې ښه ښه ته څومره وخت کېږي چې په دې وضعیت یې څومره وخت کېږي چې ناروغ یې مختم رالو تاسو نه راغلاست موږ رالو پرېغله مخته زه اول روژه رابرېدل دغه یې پروت اول چې روغ وي چې شاید د کلوب چې شي مصروف وي اول کې خو مې کښت کړی و غنم یې دغه یې پاتې شو اوس که نو څوک لرم ژوري اوس دې غنم هلته په کلي کې همداسې پاتې دي مې غنم دغه یې کرلي دي پاتې دي او بله ورځ مې دا کور ورغی رشکې ورته ولي چې رشکه نشته ده وګت څه وکړم مسلمان دی مسلمان دا وړ عیال به زه څه کوم ته ډاکټرانو ته کله ورغلی یې دغه زیارت ته ولا زیارت سره دا پښه وخورېد دا زیارت نه ده اوس شوري پښه دي بیداد دغه لاس مې نه خوري لاس دې لا هم دغسې ده خراب ده لاس مې لومبی لکه لومبی دغه ژور لا ورغلی وه ډاکټر ته ورغلی یې ډاکټر نه د ډاکټران کله پیپي ډاکټران نه پیپیز دغه د پیپي تاشي ته پیری لرې یې دا خو وواله به اوس خو به 5 بجې باندې بس ګزان وواله دا خو د ګزان کار ښه سمه ده بس موږ انشاءالله همکاري کو تاسې به دغه زیارت ته هم وروړي او ترڅنګ یې ډاکټر ته هم ورسئ ډاکټر ته هم مراجعه وکړئ هلته ورسئ ورته یې داسې مشکلات ستونزې دي ورته یې دا تداوي لري نه یې لري نه په عمري خواروي وسړی خدای د اول عیال مې ګوري یو غوا مې هغه ولاړ نن څه ومنه کسم چې موږ چک کوي سمه ده کاکا موږ ته خلک مرستې رالیږي صحیح ده د تاسې لپاره تاسې به یوازې دومره کوئ چې دغو خلکو ته چې مرستې رالیږي د بنسټ ته او تر څو پورې بنسټ له تاسو ته در ورسوي د تاسې غوندې غریبو خلکو ته هغوی ته به یوازې دعاوې کوئ هر وخت به یې په دعاګانو کې یاد ساتئ قرآن مې قسم مې دا اوس د شپې د ورځې نه خدای پاک هسې مې دوره کېږي شاشه پښو درېدلی وای دا خپل عیال ته ورګټلی لا دلته اوس هغه غواړم دا ګړیز نشم نن درېیمه درجې نشم خلاص کولی دا کنګلي چې کې درته راسره ګرځي دا را خلاص کړي دا به را خلاص کړي اوس دا کنګلي چې کې نشي خوراکي مواد دا شی رسېږي درته که یا خوراکي مواد خو نو له کومه به مې وکړو څه شی به مې وکړو ټول به دره یم دا وړه یا له خدای یاغه د یوه واله ده که موږ هماغه دوی ګډ مو مړه کړي چې لرې شو او د دغه زوړ خو په مرګ خوشحاله یم څه وکړم کله مې حیا ډګر ته
لا پروت وي لا دغه شي چې په هغه کې کېنه د غریبانانو در به دره شمېره کړه ښځه مې د یوې ښځې د خدای جنت ځای امین هغه سره راشه غریبه له هغه ځای راشه دلته ما باندې آب ونیسي هغه راباندې ونیسي څه شی دی څه شی دی خویېږي څه شی دی زه یې څه وکړم بالکل ان شاء الله موږ در سره یو کاکا ناهیلی کېږئ به نه سیده ژوند نه مې وروڼه مې دغه ژوند نه ده ما ته غوږ ونیسه ژوند نه ده ژوند کې دا ټول مشکلات دي ژوند د دغو ټولو شیانو د ستونزو د مرضیو د خوشحالیو د زړه او د خفګان او د غم او د شادي د دغو ټولو مجموعه ژوند ده صحیح ده موږ در سره یو ان شاء الله څه همکاري چې د موږ په وس کې کېږي د خوراکي او غیر خوراکي موادو هغه موږ درته رسوو بېغمه اوسئ صحیح ده تر هغو پورې ستره جوړیږي او د کار کېږي تر هغو پورې موږ له تاسو سره همکار یو دایمي در سره همکاري کوو خدای پاک هم دې جنتونو سره راکړي امین کې سره له تاسې او سره د ټولو هغو خلکو چې دې بنسټ ته مرستې لیږي او زه خدای په امان دی کاکا ته پرېږده خدای دغه مخکې پرېږدی مې ما نه دې پرېږدو زه خدای بوجه ولوته نه دې پرېږدو بس بېغمه اوسه موږ در سره یو نن سومه د زړه مې دا ده لکه یو وخت چې ویني مې دغه زړه راوي چې وسواس تاثیر هم دا خو د اعصابو تاثیر او کاکا بس ما درته وویل چې موږ دې نه پرېږدو موږ در سره یو صحیح ده د تاسې ستونزو ته موږ رسیدګي کوو انشاءالله صحیح ده او بېغمه اوسه خدای په امان دی